د طالبانو مشر نړۍ سره د شریعت په رڼا کې تعامل کوم. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو، که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا سره د تان پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت وینا کې ویلي چې له نړۍ سره د شریعت په رڼا کې تعامل کوم. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د معلوماتو په اساس کندهار په لویه عیدګاه کې د اختر لمونځ د ملا هیبت الله اخندزاده په امامت ترسره شوی او خلکو ته یې وینا هم کړې ده. د سرچینې د معلوماتو په اساس د طالبانو رهبر خلکو ته وینا کې ویلي چې له نړۍ سره د شریعت په چوکاټ کې تعامل کوي او په خبره د شریعت تر احکامو به هیڅکله ورتېر نشي. د تیر په شان دا ځل هم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د وینا ویډیویي او یا انځوري نه ده ښودل شوې. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو تازه مهمو خبرونو دپاره د تان پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.